غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. سلامونه درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بیاست، په دې هیله چې د ژوند چارې به مو په خیر تیریږي. د غوره ملګري خپرونه شروع سوه. په دې خپرونه کې به تاسو ته خلک به څه وایي د کتاب لسمه برخه وړاندې کوم چې دا کتاب میل رابینز لیکلی او ستارې ویسا ژباړلی دی. په دې هیله چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ ترڅو یو څه ترې زده کړئ. د لویانو ماشومانه چلند. راځي یوه ډیره عامه تجربه برا واخلو. ځینې وخت یو څوک له موږ سره له ښکاره دلیل پرته خبرې نه کوي او زیاتره وخت دا چلند له احساساتي اړخه هغه خام کسان کوي چې خپله ناراحتي په سالمه طریقه نسي بیانولی. دوی د ستونزې د روښانه کولو پر ځای راولاړیږي او له تا سره خبرې نه کوي، انداسې ښکاروي چې هیڅ هم نه دي سوي او زیاتره وخت خو بیخي ستا په شتون سترګې پټوي. که ته هم د کورنۍ له کوم غړي، ملګري یا همکار څخه دا تجربه لرې نو پوهیږې به چې ځورونکی حالت دی او طبعا به غواړې پوه سې چې څه تېروتنه مو کړې او دوی ولې خفه دي. مقابل کس غواړي همدا دوی غواړي په خپلې چوپتیا سره ستا پام ځان ته ورواړوي. کټ مټ لکه څنګه چې یو ماشوم د وطاق په یو کونج کې تریو مخ نیولی وي او غواړي مور پلار یې ورپخلا کړي. لویان هم په خپلې دې خاموشۍ سره له تا غواړي چې ترې وپوښتې ایا ښه یې، مرسته کولی سم یا ما څه کړي چې ته خفه یې. دوی له تاسو سره ځکه خبرې نه کوي چې د خپلو احساساتو په مدیریت کولو نه پوهیږي. دوی په دې هڅه کې دي چې تا خپل ځان ته وروکاږي او ترې وپوښتې چې څه ستونزه ده، څو دوی په خپله له ځانه د دې پوښتنې د کولو له تکلیفه خلاص وي او په دې سره دوی ته د خپلو احساساتو په مدیریت کولو کې لاس ورکړي. د لیسې په دوره کې زما همداسې یوه ملګرې وه چې هره ورځ به یې همدا حال و. یوه شیبه به دواړې سره خوشحاله و، بلې شیبه به بیا د هغې حالت تغییر و او خبرې به یې نه راسره کولې. زه به د تل په څیر نه پوهېدم چې دا ولې خفه ده. په خپله به مې زنګ ورته واهه او په داسې حال کې به مې بخښنه ترې غوښته چې هیڅ به مې هم نه و کړي. هغې به ماته هیڅکله د خپل خفګان وضاحت نه راکوه، خو بیا به یې یو ورځ ناڅاپه په نه کړي ګناه وبخښلم او بیرته به خوږې ملګري سو. دې چې به خبرې پیل کړې نو هغه به زما خوښي وه. داسې به مې ښودله چې هیڅ هم نه دي سوي، مګر اوس پوهیږم چې هغې ته چوپتیا تر دې اسانه وه چې خپل احساسات راته بیان او د خپل زړه خبره راته وکړي. ځکه نه پوهېدم چې دا کار څنګه وکړي. ستا باید دې ته پام وي چې د داسې خلکو کړنې په تا پورې هیڅ اړه نه لري. له تا سره د یو چا خبرې نه کول په دې معنا دي چې دوی د خپلو احساساتو او پخوانیو دردونو د درک وړتیا نه لري، یا که یې لري هم په ډیره کمه کچه. له داسې خلکو سره کار مه لره. هر کله چې یو لوی انسان د یو ماشوم په څیر چلند کوي نو پرېږده یې. په دې سره به ستا په داخلي نړۍ کې ډیره ارامتیا راسي. شاید ستا مور یا پلار به هم همداسې وي چې غوسه کیږي، په تیزۍ له خونې وځي او په ورځو له چا سره خبرې نه کوي. د نور پرېږده نظریې له کارولو وروسته به ته هیڅکله هم د چا د احساساتي خامۍ یا ناوړه چلند قرباني نسې، ځکه پوهیږې به چې څه باید وکړې. لومړی خو دا بیخي ستا دنده نه ده چې د کوم یا بل چا احساسات دې کنټرول کړي. که څوک خبرې نه در سره کوي، ځان د قرباني په توګه ښکاروي یا غوسې کوي نو پرېږده یې، هیڅ کار مه پرې لره. بیا داسې وانګېره چې د هغوی په داخل کې یو 8 کلن ماشوم اوسي. په دې سره دې د دوی په تړاو ټولې ویرې ختمیږي، زړه دې پرې سوځي او د کرکې پر ځای په مهربانۍ مخکې ورسره ځې.
دلته په دې هم پوهیږي چې د خفګان ناخوندیتوب، ناهیلي، غصې، ویرې او ردونې په څیر عادي احساساتو په پروسس کولو کې د دوی کمزوري ستا ګناه نه ده. نه هم دا ستونزې باید ته حل کړې، بلکې دا یوه داسې پدیده ده چې له دوی سره له ماشومتوبه مله ده او لامل یې د دوی د روزنې کمیانې دي. دې ته په کتو اړتیا نه لري چې د دوی احساسات سنبال کړي یا دې تل حالت ښه کړي. ستا دنده دا ده چې ځان د دوی د کړنو او چلندونو له اغیزو وساتي او په دې پوه اوسې چې دا شخص په سمه طریقه د خپلو احساساتو په څرګندولو او بیانولو نه پوهیږي. پرېږده چې همداسې چوپ او غلی ګرځي. پرېږده چې خپل زړه شتش کړي. پرېږده چې د قربانۍ پیښې وکړي او ځان مظلوم وښي. تروش مخې نیولی وي. پرېږده چې له رامنځته سوي حالته ځای پر ځای منکر سي او پرېږده چې هر څه خپل ځان ته منسوب کړي. ته باید ځان ته ووایې چې زه باید د دوی پر وړاندې د یوه ځیرک، مینه‌ناک او ذهناً پاخه کس په توګه مخکې لاړ سم. زه باید دا پرېکړه وکړم چې آیا غواړم دا ستونزه حل سي او که نه. زه باید ځان ته دا وریاده کړم چې د هر چا احساساتو ته پام کول زما دنده نه ده او له هغو پیغامونو، خبرو، اړیکو یا ملګرو ځان لرې وساتم چې له دا ډول چلندونو سره پکې مخ کېږم. له خلکو د بدلون د تمې لرلو پر ځای په خپله بدل سه. ځان ته لوړ معیارونه وټاکه او د نورو د دا ډول خامو احساساتي چلندونو له مدیریت کولو لاس واخله. له داسې حالاتو ځانونه راوباسه چې یو څوک پرله پسې په خپلې احساساتي خامۍ سره له تا ناوړه کار اخلي. هغو خلکو ته خوا مه بدوه چې هر وخت د قربانۍ رول لوبوي. د چا واضحو ځان غوښتونکو چلندونو ته بې ځایه توجیهات مه جوړوه. له داسې خلکو سره چې هر څومره په اړیکه کې کېږي چې د 8 کلونو ماشومانو چلند خپلوي، همدومره ډیر به دا درته روښانه کیږي چې ته د دوی پر وړاندې د والدینو رول لوبوي. کله چې په دې وپوهیږي چې مقابل کس له احساساتي پلوه ډیرې کمیانې لري او په داخل باید ډیر کار وسی، بیا نو کولی سي په دوی د خپل وخت او ځواک لګول هم په مناسبه کچه محدود کړي. څو چې دا خلک احساساتي بلوغیت ته رسیږي، تل به نشداره خبرې درته کوي، د قربانۍ پیښې به کوي او بې دلیله به خبرې نه در سره کوي او دا هر څه د دوی شخصي ځانګړنې نه دي، بلکې دا چلند دوی په خپله غوره کړی. د دې کرښو په لوستلو که درته څرګنده سي چې ځینې وخت دا خام احساساتي چلندونه ته په خپله هم غوره کوي او هغه کس ته په خپله یې چې احساسات دي در باندې برلاسه کیږي. بدخلقي کوي، له چا سره خبرې نه کوي، غصناک پیغامونه لیږي، د قرباني رول غوره کوي، په نورو برید کوي او هر څه ځان ته راجع کوي. نو که داسې وي نو خفه کېږه مه. دا پیښه یوازې په تا نه ده راغلې، بلکې ډېر خلک پکې ښکیل دي. زه په خپله هم یو وخت له دې ډلې وم. په نورو خلکو کې د دې خامو چلندونو لیدل او تشخیصول ډېر اسانه دي، خو هغه خلک زه ډېر زړور او ځیرک بولم چې په خپل ځان کې دې چلندونو ته پام سي. دا کار یوازې فکري بلوغ ته رسیدلي کسان کولی سي. ځکه مې د ځان بیلګه درکړم، نو زه بیخي د 8 کلنۍ ماشومې په اندازه هم نه وم. زما احساسات دومره خام و چې یو مخ په 15 کلونو حساب وم. احساساتو به دومره په اسانۍ را لاندې کولم چې په ډیرو ناڅیزه او بې معنا شیانو به مې خپل خاوند او ماشومانو ته شور جوړاوه. داسې وختونه هم راغلي دي چې ټوله ګرمه به زه وم او په دې توګه مې ډیرې خوږې ملګرتیاوې هم بایللي دي. ان تر ننه چې د کار تر فشار لاندې راسم، نو د کاروبار شریک ته مې غوسناکې لیکنې ورستوم او د حالاتو له سختوالي سر ورته ټکوم او په خپله هم پوهیږم چې دا ښه کار نه دی. ځکه څه هم د نور پرېږدی نظریې کتاب لیکم او د ژوند په هر ګام کې مې دا نظریه پلي کوم، بیا مې هم په پرله پسې توګه خپله هغه وړتیا پیاوړې کوم چې احساسات مې تر واک لاندې راولم. دا د دې نظریې تر ټولو سخته برخه ده چې له غبرګون ښکارولو پرته خپل احساسات آرام کړو.
زه اوس هم له داسې حالاتو سره مخ کېږم چې غواړم متقابل برید وکړم یا سم د لاسه حالات تر خپل کنټرول لاندې راولم. اوس هم چې دا تېروتنه وکړم زړه مې خفه کېږي، خو اصلي خبره هم همدا ده. حتمی نه ده چې موږ دې خامخا بیخي پوره او هیڅ کمی ونه لرو، بلکې مهمه ده چې په داسې شیبو کې له ځان سره نرم ووسو او ځان د شوالي پر لور بوزو. دا پروسه باید د ژوند تر پایه دوام ولري. موږ باید د ژوند په هر ګام کې په خپلو احساساتو د برلاسه کېدو هلې ځلې وکړو. د نور پرېږدی نظریې له ما سره په دې برخه کې په لوړه پیمانه مرسته کړې ده چې په خپل ځان زړه سوی ولرم او د خپلو احساساتو د مهارولو په تړاو یو ژور پوهاوی را کړی دی. د نورو د بدخلقي پر وړاندې د دې نظریې کارول یو اسانه او ساده لاره ده، خو په خپلو احساساتو د برلاسه کېدو لپاره کارول یې یوه اسمانڅکې بریا ده. زه نه پوهیږم تاسو ته یې څنګه ووایم، خو له کومې راهیسې چې د خپلو احساساتو په مدیریت کولو کې څه نه څه شیم، نو د کاروبار ګټه مې یو په 200 لا بیداره سوی یم. یوه ښه مور، میرمن او ملګرې رانه جوړه سوې ده. اوس داسې احساسوم لکه ذهن چې مې پوخ سوی وي. که غواړې په سمه طریقه د خپلو احساساتو د کنټرولولو لپاره د نور پرېږده نظریه وکاروې، نو احساسات که دې راپاڅیږي پرېږده یې چې راوپاڅیږي، احساسات که دې راپاریږي پرېږده چې راوپاریږي، پرېږده چې غوسه، ناهیلي او ناراضه ووسې، وځورېږې، خفه سې، غمجنه ووسې، وژاړې او د ماتې احساس وکړې. بیا ځان ته ووایه چې غبرګون به نه ښکاروم، موبایل به نه راخلم، تلویزیون ته به نه کښېنم، سګریټ به نه څکوم او هیڅ چاته به د ژړا او زړه خالی کولو لپاره زنګ نه وهم. احساسات دې پرېږده چې راوپارېږي، ته یې یوازې تر پام لاندې ساته. ځکه کله چې موږ خپلو احساساتو ته د راپارېدلو اجازه ورکړو نو په خپله آرامیږي. احساسات په مغزو کې د هغو کیمیاوي توکو چټکه خپرېدنه ده چې په 6 ثانیو کې ټول بدن ته رسیږي. خو دا چې احساسي غبرګونونه په ډېره چټکتیا سره رامنځته کیږي نو موږ زیاتره وخت بیخي ور خبرېږو نه. زموږ شی خپلو احساساتو ته تر هر څه مخکې د هغو فزیکي نښو له لارې ورپام سي چې له همدې کیمیاوي توکو سرچینه اخلي چې په دې نښو کې خولې کېدل، د عضلاتو شخوالی او د زړه چټکې غورځېدنې راځي. احساسات په مغزو کې د هغو کیمیاوي توکو چټکه خپرېدنه ده چې په 6 ثانیو کې ټول بدن ته رسیږي. خو دا چې احساساتي غبرګونونه په ډېرې چټکتیا سره رامنځته کیږي نو موږ زیاتره وخت بیخي ورخبرېږو نه. تر هر څه مخکې د هغو فزیکي نښو له لارې ورپام سي نو موږ زیاتره وخت بیخي ورخبرېږو نه. زموږ شی خپلو احساساتو ته تر هر څه مخکې د هغو فزیکي نښو له لارې ورپام سي چې له همدې کیمیاوي توکو سرچینه اخلي چې په دې نښو کې خولې کېدل، د عضلاتو شخوالی او د زړه چټکې غورځېدنې راځي. څېړنې ښیي چې د زیاتره احساساتو د راپارېدو پر مهال که موږ غبرګون ورته ونه ښیو نو د 90 ثانیو په ترڅ کې بیرته آرامیږي. موږ د احساساتو د راپارېدو مخه نسو نیولی. په دې تړاو هره هڅه بې ځایه ده، نو غوره دا ده چې د راپارېدو اجازه ورکړو او له غبرګون ښکارولو پرته یې آرام کړو. په دې سربېرسته هر هغه هڅه هم بې ځایه ده چې د نورو خلکو احساساتي غبرګونونه دي کنټرول کړي. احساسات ساری هم دي. یو بل څوک د خفقان، کرکې، ویرې یا غوسې په حال کې لیدل شاید د دې لامل سي چې ته هم ورته احساسات تجربه کړې او له دې ښه روښانه کیږي چې موږ ولې د نورو د غږ له توند انرژۍ، خراب طبیعت او بدني ژبې څخه دومره ژر متاثره کیږو. بل مهم ټکی دا ده چې د لوږې، ستړیا، روحي فشار، یوازیتوب، غوسې، زور، نشي یا قوي درملو د کارولو پر مهال د احساساتي کېدو امکان لا ډیر وي. زه دا هر څه د دې لپاره وایم چې ما که د روحي فشار، بې خوبۍ یا لوږې پر مهال هڅه کړي یا ویلي، زیاتره وخت بیرته پرې پښیمانه سوی یم.
او دې پوهاوي له ما سره مرسته کړې ده چې په خپلو احساساتو، کړنو، فکرونو او خبرو مې تر ډېره حده برلاسي ووسم. د نور پرېږده نظریې ماته تر هر څه مخکې دا راښودلې ده چې موږ د خپلې شاوخوا په رامنځته کېدونکو پیښو واک نه لرو. په دې سربیره د خپلو احساساتو په راپارېدو هم کنټرول نه لرو، ځکه دوی د سټرس د غبرګون په څیر په خپل سر راپارېږي. خو موږ هر وخت او هره شیبه کولی سو چې خپل فکرونه، خبرې او کړنې په خپله خوښه وټاکو او د نورو خلکو، چاپیریال او هغو احساساتو پر وړاندې په خپل زړه غبرګون ښکاره کړو چې زموږ په داخل کې راپارېږي او پوهیږي. څه؟ دا زموږ تر ټولو ستر ځواک دی. که هر څوک په خپله د خپلو احساساتو کنټرولولو ته پرېږدي او خپل احساسات دې ته هم له غبرګون ښکارولو پرته آرام کړي، نو ژوند به دې ډېر بدلون وکړي. او همدا احساسات دي چې ځینې وخت موږ د سمې او ناسمې پرېکړې کولو تر منځ ورکوي. ډېره مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمه راسره واست. په دې هیله چې د کتاب د دې برخې څخه مو یو څه زده کړي وي. تر بیا بلې برخې په لوی او مهربانه رب مو سپارم. ښه وخت ولرئ.